د سپین بولدک وروستی حال سپین بولدک کې افغان خاورې ته څنګه پنجابیان داخل شوي دي، ولسي جرګې له حکومت څخه څه غوښتنه کړې ده، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان ولسي جرګې وروسته له هغه چې طالبانو له زیات پرمختګ وروسته د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، غبرګون ښودلی دی. د افغانستان ولسي جرګه له دولته د سپین بولدک ولسوالۍ او بندر د بیرته نیولو او په دې سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې د دولت دا چاره ترسره نه کړي نو طالبان ډیره اسانه مجهز کېدلی شي. ولسي جرګې ویلي که سپین بولدک د طالبانو لاس کې وي نو د پاکستان پوځ او استخبارات په اسانۍ سره د طالبانو د تجهیز او مرستې لپاره لاس په کار کېدی شي چې د کندهار جګړه به نوره هم پیچلې شي. سیاسي څهرې هم د ولسي جرګې له دې څرګندونو مهاله له دولته غوښتنه کړې ده چې سپین بولدک ولسوالۍ باید بیرته د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راشي. سپین بولدک کې وضعیت څه دی؟ یو شمېر راپورونه له دې ولسوالۍ څخه وایي چې دلته طالبانو د ملکي خلکو په وژنه لاس پورې کړی دی. د غړو امنیتي ځواکونو ویان نن وویل چې طالبانو سپین بولدک کې 400 کسان له کورونو ویستلي او وژلي دي چې تر دې وړاندې طالبانو دا ادعا رد کړې وي. په ورته مهال پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې د سپین بولدک ولسوالۍ ویډیوګانې ښایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملیشي چې د افغانستان خاورې ته راوښتي دي ګډې ګزمې کوي، چې یو شمېر غبرګونونه او پر طالبانو انتقادونه هم موجود دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې هکله څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.